السلام علیکم. یو وارې بیا زه یم وقاص احمد، را سره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. د ډاکټر صاحب د کلچر په حواله باندې یو کوېسچن زما ذهن ته بار بار راځي چې زمونږ ینګ یا ځوانانو ته ځان په خپل څادر باندې، پټکي باندې، یا په سپلو باندې، یا په زمونږ چې کوم جامې دي په هغې ورته ځان داسې ښه نه ښکاري، بد ورته ښکاري، او چې چېرته بل چېرته ځي نو هم د هغې د خلکو مطلب دا دی چې د هغې هغه کوم جامې دي یا د هغې کوم ډرس دی نو هغه اچوي. نو چې دا ولې موږ ته ولې په خپل ثقافت باندې ځان بدې ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو چې کوم سوال وکړو دا انتهایی اهم دی او زمون خلکو لا په دې باندې ډېر سوچ پکار دی. ما پی ایچ ډي کړې ده، پوسټ ډاک مې کړی دی، په برطانیه کې مې نوکري کړې ده، په پاکستان کې د انسټیټیوټ ډایرکټر پاتې شوی یم، چیرمین پاتې شوی یم، ډین پاتې شوی یم، او دا څادر مې دی، دا ټوپۍ مې ده، او دا ساده جامې مې دي. په دې ماته ځان بد نه ښکاري ځکه دا زما کلچر دی. بد چې په څه ښکارېدل پکار دي، که هغه پښتون یي او که انسان یي، په بیمانۍ بد ښکارېدل پکار دي، په دروغو بد ښکارېدل پکار دي چې یو داسې ځای کې ته ولاړې چې هلته ستا د وینا وخت د ریښه ویلو او ته د هغې نه ویرېږې، په هغې شرمېدلو بد ښکارېدل پکار دي. په خپله جامه، په خپل لباس، په خپله ژبه او په خپل کلتور چې چاته ځان بد ښکاري نو دا د غلامۍ نښې دي. د دې مطلب دا دی چې د دې خلکو ذهنونه غلامان دي. د دې غلامانو خلکو دا سوچي چې ګنې دا زمونږ کلچر او زمونږ دا جامه زمونږ د پسماندګۍ سبب دی. زمونږ کلچر او زمونږ جامه زمونږ د پسماندګۍ سبب دی. نه، که تاسو نران شوئ او تکړه شوئ نو بیا به دا ترقي یافته قومونه چې ورته تاسو وایئ دی به ستاسو لباس او جامه اغوندي. ترقي او پسماندګي دا جامې سره او کلتور سره دومره کلک تړون نه لري څومره چې رښتیاو سره او ایماندارۍ سره او محنت سره لري. یو سړی چې بل ته سوال کوي او په خپله محنت نه کوي، په دې بد ښکارېدل پکار دي. د ریښو ځای راغی او ته ریښه نشي ویلی، په دې بد ښکارېدل پکار دي. او د پښتنو مثالونه به خلکو ورکول، لکه زمونږ بازارونه ان چې وو که نه، هغې ته به چې ته لاړې او تا به سودا کوله نو چې درته به وایي دا سیس په 600 روپۍ دی، نو که تا به ورله بیا هر څومره مینت او زاري به دې ورته کولو، سفارش به دې راوستو، هغه به درته وایي اسې واله خو قیمت یې 600 روپۍ دی، د دې نه یو پیسه کم نه دی. او نن چې ته پښتون له لړ شي نو تا ته به ووایي 600 او اخر کې به درله درکړي په 100 روپۍ. نو دام د بیمانۍ نښه ده. پکار دا ده چې څنګه ترقي یافته قومونه د خلکو باور پیدا کړی دی په خپل بازار باندې او په خپله وینا باندې او په خپلو قیمت باندې، پکار دی چې پښتون او مسلمان هم دغه تړونو کې چې د نن نه پس به چې څه زمونږ حق دی د دې څیز قیمت دی، به زه وایم که څوک یې اخلي وادلي، که څوک یې نه اخلي نادلي. خو چې دا ته یوه خبره نه کوي او ملټیپل خبرې کوي، بیا مختلفې خبرې کوي، په دې باندې ستا باور نور کوټه کي. نو زمونږ قام له پکار دي چې په بیمانۍ ورته ځان بد ښکاره شي، په دروغو ورته ځان بد ښکاره شي، په بیکارۍ ورته ځان بد ښکاره شي، په دې څادر، په دې ټوپۍ او په دې جامو په دې مونږ درانه ښکارو او سپک پې نه ښکارو. ډېره مننه.